شلم سوال دی چې آیا موږ خپل فریادونه مړو ته یا غایب خلکو ته وړاندې کوي شو؟ جواب: موږ خپل فریادونه مړو ته یا غایب خلکو ته نشو وړاندې کولی، ځکه هغوی زموږ فریادونه نه اوري او نه پوره کوي شي، بلکې خپل فریادونه داسې یو ذات ته وړاندې کول پکار دي چې هغه اوري، او هغه دی الله سبحانه وتعالی. خپل فریادونه الله ته وړاندې کول پکار دي. قرآن مجید کې په سورة النحل کې الله سبحانه وتعالی فرمایي: والذین يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون. او هغه خلک چې د الله نه ما سوا بل چا خپل فریادونه وړاندې کوي، داسې خلکو ته خپل فریادونه وړاندې کوي لا يخلقون شيئا چې هغوی هیڅ هم نشي پیدا کوي، وهم یخلقون بلکې هغوی خپل پیدا کړي شوي دي، الله پیدا کړي دي. اموات مړه دي غیر احیاء ژوندي نه دي، وما يشعرون ایان یبعثون او هغوی ته خو د دې خبرې پته نشته چې د قبرونو نه به کله راپاسي. نو هر کله چې هغوی ته دومره پته نشته، نو داسې خلکو ته خپل فریادونه بیا نه دي وړاندې کول پکار، بلکې هغه ذات ته وړاندې کول پکار دي چې هغه اوري، هغه دی الله سبحانه وتعالی. قرآن مجید کې په سورة الانفال کې الله سبحانه وتعالی فرمایي: اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لكم. کله چې تاسو خپل فریادونه الله ته وړاندې کول، فاستجاب لكم، الله ستاسو دعاګانې قبول کړي. نو د دې د وجې نه الله زموږ فریادونه اوري او هغه زموږ فریادونه قبلي، زموږ دعاګانې قبلي. نو هغه الله ته خپل فریادونه وړاندې کول پکار دي. حدیث کې راځي، امام ترمذی رحمه الله په جامع الترمذی کې حدیث راوړي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو دعا کې داسې فرمایلی دي: یا حی یا قیوم، ای همیشه ژوندی او قائم ذاته، برحمتک استغیث، ستا په رحم سره زه تا ته خپل فریادونه وړاندې کوم. نو د دې د وجې نه خپل فریادونه به صرف او صرف الله سبحانه وتعالی ذات ته وړاندې کې، بل چاته نه.